څوک چې خودکشي وکړي یعنې ځان ته پانسي واچوي یا ځان په څه طریقه مړ کړي نو په ده باندې جنازه کول جایز دي او که نه او د ده دپاره دعاګانې غوښته دا جایز دي او که نه الجواب اور خو دا خبره یې ساتي چې خودکشي او ځان وجل دا په لویو ګناهونو کې لویه ګناه ده حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې د غر نه ځان راغوزار کو فقتل نفسه او ځان یې مړ کو فهو فی نار جهنم دی به د قیامت پر ورځ په جهنم کې او دقه شان به دنګ ته ورخیږي او ځان به رااچوي دنګ ته ورخیږي او ځان به رااچوي دا د سزا د همیشه دپاره ومن تحسى سما او چا چې زهر وخوړو او ځان یې مړ کو فسمه فی یده نو د ده هغه زهر چې کوم دی هغه به د ده سره په لاس کي او دی به په جهنم کې په مخه به دغه زهر سکي په مخه به دغه زهر سکي ومن قتل نفسه بحدیده او چا چې ځان په اوسپنه باندې مړ کو خېټه کې اوسپنه ومنډلو ځان یې مړ کو دی به جهنم کې هم دقه شی ځان کې اوسپنه منډي په مخه همیشه دپاره دا لویه ګناه ده